یم انسان خو د انسان بدی شم، لکه کافر د مسلمان بدی شم. امن مې خوښ دی په غیرت مین یم، پښتون یم ځکه د جهان بدی شم. سلامونه مې ومنئ ملګرو، زه یم ستاسو ورور افتخار او خوا کې را سره ناست دی ابرار نادان. د ابرار نادان د چینل لپاره موږ ریکارډینګ کوو. نو ابرار نادان صاحب تاسو ته د یو څو غزلې ډالۍ وي. پهلا غزل خو دی د طارق مشال صاحب، یا چې ښه نشه یمه نو ښه یمه، یا چې ښه نشه یمه نو ښه یمه، او یا چې په سجده یمه نو ښه یمه، او زه په طبیبانو نه رغېږمه، زه چې تا سره یمه نو ښه یمه، او ستاسو ښار کې خلک په رنګونو مړه، زه پکې ساده یمه نو ښه یمه، او خدایه د خدایانو دې ساتلی یم، شکر ستا بنده یمه نو ښه یمه، او خوی د مشال راته راکړی دی ویښ چې ټوله شپه یمه نو ښه یمه. خوی د مشال راته راکړی دی ویښ چې ټوله شپه یمه نو ښه یمه. ډېره مننه. او یو غزل دی د محبوب جان محبوب، د هغه دا غزل دی چې که د ځمکې د اسمان په شان رنګ وي، بیا جانان خو به زما په شان بدرنګ وي، او د غیرت جنډه به ودروم ستا په پوله، که دا څو یاران زما سره تر څنګ وي، او پښتانه دې په کلار چرته پرې نه خول، په جنت کې به هم تا سره په جنګ وي، او بیا زما پوښتنه مه کوه زه به نه یم، یو سړی به غورځېدلی د ګړنګ وي، بیا زما پوښتنه مه کوه زه به نه یم، یو سړی به غورځېدلی د ګړنګ وي، او زما او ستا یاري به څنګه کېږي جانانه چې ته بادشاه او محبوب درته ملنګ وي. او بل غزل دی د تسکین مانیروال صاحب، الله دې وبخښي. وشوه اوس به لیونی یم ګنې ښه هوښیار سړی وم، وشوه اوس به لیونی یم ګنې ښه هوښیار سړی وم، تا بېکاره کړمه یاره زه بلا د کار سړی وم، او تا وهمي کړم تا شکي کړم د خپل سوري نه هم لویږم، ته د چا نه تپوس وکړه د زمري مقدار سړی وم، چې مې عقل سر ته راغی اوس د خوشې میدان پاتې، اوس تسکینه خندا راشي یاره ښه اوزګار سړی وم. ډېره مننه مینهوالو. نوې مرکه کې به انشاءالله بیا ملاقات کوو. اوس تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.